امید لرم چې روغ جوړ به یاستئ او وبخښئ په تېر ویډیو کې چې دی زما اواز سلو زما په نظر ما په ویډیو کې نو په دې ویډیو کې به چې دی چغې و همسایګان به راخبر کړو نو امید لرم چې روغ جوړ به یاستئ او پرافټیبل به یاستئ په دې ویډیو کې به هم زده کوو چې څنګه فقط د $100 نه چې دی موږ ځان ته د $10,000 فنډ جوړ کړو یا 10,000 یا 15,000 فقط زموږ چې دی سرمایه جوړه شي 10,000 نه زیات هم کېدای شي پوه شولئ نو راځئ چې درته سټپ بای سټپ وښیم اوس ګوره ښه دا ویډیو ما ولې جوړه کړه ګوره زیاتره خلک دي په دې ټریډینګ انډسټري کې $100 $200 سرمایه ولري هغه چې دی بروکر کې واچوي نو بس څه درته وایم په 3 ټریډو کې چې دی بوم ټولې پیسې لاړې شي بیا وایي چې ولا ټریډینګ سکام دی او دا دی او دا دی او دا دی خو په اصل کې هغوی ته چې دی صحیح لاره نه وي معلومه چې دی صحیح لاره ورته نه وي معلومه چې په کومه لار باندې لاړ شي څه رقم چې دی دوی خپل فند کنټرول کی سره کوم چې دی دوی ریسک والی سره کوم چې دی خپل ریسک کنټرول کی نو په دې ویډیو کې به چې تاسو سټپ بای سټپ خیمه چې سره کوم لاړ شي په مخه باندې چې په آینده کې کامیابی وګورئ په دې ټریډینګ کې او بل دا چې په اخر کې ورته هغه شیان خیمه که دا شیان نه لري نو بیا دا کار مه کوه چې شی دا کار مه کوه ځکه چې وزر دار څه وخیم ته به ماته سبا وایي چې مالا دا کارونه ما وکړه خو زه کامیابه نه شوم خو اخر پورې ویډیو نه کتلې چې هغه شیان درته ما ښودلي چې هغه شیان ته نه لري نو ټریډ مه کوه نو راځئ ځو د ویډیو په طرف ته چې شی لري $100 سرمایه $100 ګوره یو وړکي ماشوم سره مي په دې زمانه کې $100 چې دی چې دی ته سرمایه لري $100 اوس لکه څنګه مې چېرته مثال درکو بعضې خلک یې په دغه کې اچوي په څه ورته وایي په بروکر کې اچوي نو په ګولډ کې ټریډ وایي ګولډ کې چې دی څه ورته ویمه چې د عادي سټاپ لاس چې دی $100 نو 2 دانې 3 دانې لوز کړي خبره د ټوله سرمایه یې لاړله شو ټوله سرمایه یې لاړه تجربه یې وانه ایستله څه ورته وایي زده یې نه کړل څه شی پکې او سرمایه هم لاړله نو دې سره چې دی موږ هر څه زده کولی هم شو ډسپلین هم جوړولی شو خپل سایکالوجي هم جوړولی شو هر څه شی په دې ویډیو کې نو حتما یې وګورئ نو اوس ګوره ښه ته $100 لري $100 باندې شی وکړو مونږه د باندې به مونږه فانډیټ اکاونټونه الو چې الو فانډیټ اکاونټ نو اوس دا فانډیټ اکاونټ شی دی ښه نو بعضې خلک به پوهېږي بعضې به نه پوهېږي دا یو بیسیکلی یو کمپنۍ ده ښه تا ته راځي لکه اوس ګوډ فانډیټ په $10 باندې تا ته چې دی د $15,000 اکاونټ درکوي د هغه قانون دا دی چې په اول فیز کې د $500 ګټه وکړي لکه اول چیلنج دا دی اول چیلنج به ته باید $500 ګټه وکړي دویم چیلنج باید ته $300 ګټه وکړي زما په نظر $250 دی لکه چې $250 ګټه وکړي نو ته چې دا چیلنجونه پاس کړي تا ته ریل $15 اکاونټ درکوي چې ته په هغه کې ټریډ کولی شي چې څومره ته ګټه وکړي څومره ته ګټه وکړي د هغه 80% فنډ چې دی لکه 80% پیسې چې دی تا ته درکوي شی کوي تا ته درکوي اوس به وایي چې ولا دا ولې دونه ارزانه راکوي ماته دا د $15 اکاونټ ولې ارزانه راکوي ګوره په دې انډسټري کې په ټریډینګ کې چې دی 90% ویل ته 99% خلک چې دی ناکامه دي بعضې خلک یا لیګ بلوي کوي بعضې خلک یا لیګ بلوي کوي لکه بریچ کوي تاوان کوي نو هغوی چې دی د دې کارونه ډېره فایده ترلاسه کوي نو ستا چې دی د 800 900 یا د $500 پی آوټ چې ته د هغه نه ځان ته لیږي هغوی ته هېڅ شی نه دی هېڅ شی ورته نه ښکاري نو په فانډیټ اکاونټونه الو کومه فانډیټ اکاونټونه اول به چې دی شی کوو د وړکي اکاونټ څخه شروع کوو کومه وړکي د $15,000 اکاونټونه $15,000 اکاونټونه چې دي په 100 روپۍ دی دا نه په $10 دی په ګوډ فانډیټ اکاونټ کې ښه دا نه په $10 دی نو $10 باندې چې دی که $100 در سره وي ته کولی شي 6 دانې اکاونټ والی چې کې 6 دانې اکاونټونه ته په $100 باندې ایستلی شي اوس ګوره ښه دا هم واوره درته ویم چې اولینی نشي پاس کولی دویمه نشي پاس کولی دریمه نشي پاس کولی کېدای شي څلورمه فیل شي ته فقط باید یو دانه په ډسپلین سره ټریډ کې ویلی پاس یې کړي ته زه درته شرط لګومه چې ته ترېنه د میاشتې $500 پی آوټ ښه صحیح ایستلی شي چې کولی شي $500 ښه صحیح ایستلی شي د دې سره بیا ته چې دی تجربه هم پکې اخلي ته پکې سایکالوجي دې هم ښه کېږي ریسک منیجمنټ دې هم ښه کېږي فقط دا نه دی چې ته یو اکاونټ پاس کوي نو هغه چې سټپ بای سټپ ځو چې بیا هغه سره مخکې څه کارونه وکړو ښه 6 دانې اکاونټونه مو وایستل 6 دانې
ایکس چیرې د کیبورډ کې نه پوهېږم. ښه شپږ اکاونټه مو وایستل داسې ونیسه چې 2 دانې چې دی شپږ اکاونټه 2 دانې چې دی پاس شول. ښه شول 2 دانې تا ته فانډډ شول. نو په دې فانډډ اکاونټ کې څه ورته وایي ته د میاشتې زه درته وایم 500 300 400 ډالر ښه صحیح ګټلی شي. څه کولی شي ګټلی شي. نو دې 2 دانې کې چې دی ته داسې ونیسه چې یو نه دی چې دی 400 ډالر پې آوټ وایستو 400 پې آوټ وایستو د بل نه چې دی 200 ډالر ونیسه 200 ډالر څه ورته وایي دا ډالر علامت شو پې آوټ وایستو. ښه څو شولې جمع 400 200 شپږ ډالر څه شول 600 ډالر. ته د 100 ډالر نه جوړ کړه سره تجربه دې پکې وایسته لکه مخکې مې سره ویلې خو صحیح دی پوه شولې نو. ښه 600 ډالر تا د 100 ډالر نه 600 ډالر جوړ کړه. اوس ګوره دا وخت نیسي دا داسې نه دی چې په 2 ورځو کې 3 ورځو کې یو میاشت کې سر ته وایم چې دی 4 میاشتې ونیسي 5 میاشتې دې کې چې څومره ډېر یې په ټریډینګ کې چې څومره ډېر په دې کار کې تا همغونه تجربه لري همغونه قوي کېږي. څه کې همغونه تجربه لري همغونه چې دی قوي کېږي. ښه دا 600 ډالر پې آوټ وایستو 2 اکاونټ هم لري د 15 ډالرو یعنی داسې فکر وکړه 15 ډالر در سره ته پکې ټریډ کوي. څه کې 15 ډالر تا سره په 100 ډالر باندې چې دی تا وکولی شو 15 نه 10,000 ډالر 15 دی 15 بل دا اکاونټونه خو در سره دي. که غواړې بیا انداز ځان سره وساتي لکه په لږو پیسو دې قناعت کېږي د میاشتې 200 300 یا 400 یا هم چې خو ښایسته ټریډونه ښایسته میاشت راشي 1000 ډالر ایستلی شي ترېنه د میاشتې پوه شولې 1000 ډالر هم ترېنه ایستلی شي. نو دا 600 ډالر شو موږ د 100 ډالر نه جوړ کړه. مخکې به ځو چې شی ده اوس ګوره ښه دلته راشم ګوډ فنډډ ته دا ګوډ فنډډ دغه دی څه ورته وایي سایډ دی. نو دلته چې زه دا چینج پلین وم دغه ډالر ظالمه د 2 سټنډرډ 15 ډالر څه دی 15,000 ډالرو اکاونټ اخلم. نو دا خو شو دا 18 ډالر قیمت دی څه دی په 18 ډالر قیمت دی. نو داسې ونیسه په 100 ډالر تا ته شپږ لس شل نه شلو دېرش یعنی په 100 ډالر باندې چې دی تا ته 13,000 ډالر فنډ درکول کېږي چې ته پکې ټریډ وکړې. چې کېږي 13,000 ډالر فنډ درکول کېږي چې ته پکې ټریډ وکړي. ښه اوس مونږه فنډډ شولو زه به مخ ته مونږه فنډډ شولو مونږه 600 ډالرو پې آوټ وایستو. دا 600 ډالر که ته په قناعت کې څه کې قناعت کې چې ته ولا دا سرمایه به زه وساتم ښه دا دې وساتله بله میاشت پکې ټریډ وکړه داسې ونیسه چې د یو دانه چې دی بلوک څه کو یو دانه دی بریج کو دا پکې راځي چې پاس کړی دی می لږ بیا عقلي ټریډونه وکړي ټپ درنه بریج کېږي خبره ختمه. ښه دا یو دانه بریج یو دانه اکاونټ لاړو بل اکاونټ کې چې دی تا 500 ډالر ګټه وکړه. دا ګوره عادي شی دی تا ته به زیات ښکاري دا عادي شی دی 500 ډالرو ګټه دې وکړه. دې کې به مونږ ځو څه کوو بل اکاونټ الو جیګ اکاونټ څه کوو مونږ به جیګ اکاونټ الو هغه به چې د 2 سټیپ د 500 ډالر راځي چې 100 روپۍ دی ښه نو خو 500 ډالر 600 هغه شي 500 هغه 1100 ډالر مونږ لرو. اوس همدا اوس جب کې مونږ 1100 ډالر لرو. اوس د پکې تجربه مو وایسته اوس پوه یم شولې څرنګه پاس کېږي اوس رسک منیجمنټ هم درته معلوم دی هر شی درته معلوم دی. که دې ته نه ځي چې زما سرمایه زیاته لاړه نه شي د 15,000 ډالر والا چې وکړه 15,000 ډالر ښه دا چې دی په 219 ډالر دی. نو په 600 ډالر یې ونیسه چې تا پرېښودلې دغه ته فنډډ اکاونټو ته چې 600 ډالر باندې به زه نور فنډډ اکاونټونه علمه او هغه باندې کوشش کوم چې نور جوړې کړم. لکه اوس ګوره ښه هېرېږي که نه په پیسو باندې فنډ باندې لاسه دې لاړ نه شي اصلا په دې انډسټري کې باید یاره ونه لري. نو موږ ځو چې دی که یاره لري نو دا 15,000 ډالر والا که یاره نه لري د 50,000 ډالرو نو په 1000 ډالر باندې کولی شي 1100 ډالر ونیسه کولی شي ته 15 اکاونټه والي 15 کې چې دی څه دی 15 اکاونټه 50k اکاونټونه داسې ونیسه اوس خو دې تجربه مو وایسته که نه
3 دانې. اوس دا نه وایم چې ورته ټول والي 500 دانې. یو دی وایستو فیل شو، بل والا بل دی وایستو فیل شو، بل والا بل دی وایستو فیل شو، بل والا. نو 3 دانې چې دی پاس شول. 2 یې ونیسه، دا یې 2 چې دی ورېښیا 3 لوز او 2 چې دی پاس شو. نو د دې 2 دانو نه چېرته زه درته شرط لګومه چې ته د 3,000 ډالرو پیاوړ ته ایستلی شي، چې کولی شي 3,000 ډالرو پیاوړ ته نه اخیستلی شي. یعنې ته فکر وکړه ښه په ټریډ کې چې دی ته $100 دغه رښتیا $500 ریسک کوي، لکه ډرا ډاون چې دی زما په نظر $15,000 دی، دغه $2,500 پورې دی. نو ته د ټریډ کې چې دی $1,000 ریسک کوي، ټارګټ دی $2,000 ښه. یو دانه ټي پي دې ولګېدله، خبره خلاص شو. یو دانه ټي پي دې ولګېده، ویلېږه د $500 د $1,000 سرمایه دی چې دی $1,000 سرمایه دی راغله چیرې څو ته $2,000 ته. نو دا بیا تا سره چې دی د $1,00,000 فانډ پاتې شو، تر میاشت دی نه 2,000 3,000 4,000 که عادي لاړ شي، که ښه میاشت دي 5,000 6,000. عین که ته په 10 ورځو کې زه درته وایم چې ښه ورځې دي ښایسته وین وکړي، نو ته ترېنه $10,000 هم ایستلی شي په 15 ورځو کې، یو هفته کې. نو دغه چې دی د حل لاره وه چې سره هم لاړ شي په مخه. او نور څو چې کومه کارونه ونه کړو چې یعنې کومه کارونه ونه کړو چې موږ واقعا فنډ ټریډران شو. اوس ګوره زیاتره خلک باندې کې فیل کېږي، ځکه چې دغه کارونه چې اوس درته وایم دا نه کوئ. چې کوئ دا کومه کارونه چې درته وایم دا نه کوئ تاسو. اول به د دې رول شي ټریډ دپاره دی چې دی سپیسیفیک ټایم ولره، لکه څنګه لکه یو سیشن کې ټریډ وکړه، یو ټایم ولره چې دغه ټایم کې به زه راځم، دغه مې سټراټیژي ده، دغه به ګورم، دغه کې به ټریډ الم خلاص. دا به نه کوې چې ته شپه ورځ دغه ته ناستې هلته لیکوریټي سویپ شه برر واله ټریډ، نه دا کارونه به نه کوې. که سټراټیژي دې نه لري حتما ځان ته سټراټیژي جوړه کړه. که ته یو لوس کې دویم لوس کې، نو دریم کې باید پوه شي چې بله زما غلطي څه شی ده. زه اصلا دلته خو میلیونر خو نه یم چې دلته راغلی یم چې بس اکاونټونه الم او بلوک کوم. باید په ځان پوه شي چې ستا غلطي څه شی ده، مشکل دې څه شی دی، باید پوه شي. که واقعا غواړي چې قمار غوندې ونه کړي او صحیح ټریډ زده کړي، یو ټریډر غوندې فکر ولري، نو دا دې باید فکر کړي چې زما غلطي اصلا څه شی ده، زما مشکل څه شي دی. نو دا حتما ذهن کې ونیسئ. نو څه ورته وایي هوا سټراټیژي ولره، ورته ښه ما ته راته وایي ښه سټراټیژي ولره، خپل فکس څه ورته وایي ریسک ریوارډ ولره. دا اوس ګوره ښه د دې ریسک ریوارډ درته وایم، د سټراټیژي خو مې ویلې ښه د ریسک ریوارډ درته وایم. ګوره زیاتره خلک دي ښه همدغلته مال ته ټریډ وایستو، ښه دغه زما وین شو ما یې ویډیو وکړه، نو دغلته مې ټریډ ایستی او دغلته ده. نو دلته راغی زما ټي پي دغلته وواله چې وکړه، دلته ټي پي وواله. ګوره لیکوریټي دلته هم شته ده، دلته لاندې هم لیکوریټي شته. ما چې د هغه هم ټارګټ کولی شو، دا دی لاړ اوس ما سټاپ لاس یې بیا وهو، چې کوو ما سټاپ لاس یې وهو. نو ګریډي کېږه ما وړوکي ریسک ریوارډ باندې چې دی څه ورته وایي قناعت کوه. دا مه وایه چې والا یو په 2 ریسک ریوارډ مې واخیسته $2,000 مې ریسک کړو، 2,000 ټارګټ مې ولګېدو، دا نو څه شو کېدای شي یو په 15 ټارګټ کړم $15 ټي پي مې ولګېږي. نه داسې فکر مه کوه، په لږو قناعت کوه. او کومه چې سټراټیژي ښه ریسک ریوارډ درته درکوي هماغه څه ورته وایي هماغه کاروه، د هغه نه بغیر بل شی مه کاروه. نو ورخطا کېږه ما چې زر فنډ شم، زر پیسې جوړې کړم او دا دی او دا دی او دا دی. دا چې دی د ورخطایي کار نه دی، د مارکیټ چا نه دی وړی. دا چې دی کال په کال غټېږي، لکه په روز کال د $2.5 ټریلیونه نن چې دی $9.5 ټریلیونه شوی دی. د مارکیټ هېڅ چا نه دی وړی. که ټریډ ته ورخطا شولې چې ورخطایي کې زر پیسې جوړې کړم دا او دا، نو پوه شئ چې هماغه وخت کې دی دې انډسټرۍ کې ناکامه شوی. نو عجله مه کوه په ټریډ کې چې زر فنډډ شمه. کېدای شي همدا اوس ته دغه ټول لوس کړې چې دی دا 5 دانې چې وایستل 6 دانې دا ته ټول لوس کړې چې دا ټول لوس کړې، مجبور یې ځان ته چې دی
$100 نور پیدا کړي چې ته بل واخلې. نو که داسې فکر وکړې ته 6 دانې اکاونټه سر په سر لوز کړي پوه شولې، نو ته پرې پوه هم نه شې چې مشکل دې څه شی دی پوه شوې. خو دا اوس درته نه وایم چې ځان ښه کړې او کښته روانه په سر دې ځان شاته یې و چې ماغزه دې صحیح شروع کړي کار پوه شولې. ځکه 6 دانې اکاونټ ته سر په سر لوز کړي او بیا هم درته معلوم نه شي ستا مشکل څه شي کې دی، نو بیا پوه شولې مریض یې یو ډاکټر ته ورشه. نو عجله مه کوه چې زر ته فنډډ شي. نو دغه رولز ول زر ته ضمانت سره هم که تی فالو کړي نو ښه صحیح کولی شي ځان ته غټه سرمایه پکې جوړه کړي. ګوره دا کار اسانه دی، خو هغه کسان ته چې تجربه لري. دا مې دی درته ټول د تجربې نه ویلې، ما ټول تجربه کړي، ما په بروکر کې پیسې اچولي دي لاسه مې ورکړي، بروکر کې پیسې اچولي لاسه مې ورکړي دي. نو دا زما د خپلې تجربې دي، درته وایم چې دغسې کار وکئ که غواړئ په دې مارکیټ کې واقعا کامیابي ترلاسه کړئ. نو دغه کار وکئ بس چې دغه درته زه وایم. نور کامیابي غواړم ویډیو حتما لایک کړئ، زه درونه په سختۍ درته ویډیو جوړوم. نو دا خوش عادي شیان درسونه هم نه دي، خپلې تجربې یې درته وایم. او مننه، حتما سبسکرایب او لایک وکئ. او که دوستان مې ورته انوایټ کړي ځکه زما ویډیو بیخي یوټیوب کې وایرل کېږي نه، بیخي ځي نه، پښتنو ته بیخي ورښایي نه. نو مننه، خیر اوسئ، الله پاک هم زما غوندې نیک عمله کوئ، رښتیا کامیابه اوسئ.